دا تمام شپې شب قدر دی. نیمه شپه کې راپاسه، د شپې په آخره حصہ کې الله پاک جل جلاله اسمان دنیا ته تشریف راوړی وي کما یلیق بشانه. الله پاک جل جلاله بنده ته آواز کوي هل من مستغفرین، آیا څوک د بخنې والا بخنه غوښتونکی شته چې زه ورته وبخم؟ آیا څوک پلانې مقصد حاصلونکی شته چې د مقصد پوره کم؟ آیا څوک شته چې هغه خپل حاجت وغواړي؟ خو وروڼه مونږ غفلت کې پراتو، شپه کې ودو مونځ له نه راپاسو. نو هره شپه څه ده؟ دا شب قدر ده، خو که چاته د قدر پته وي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل وصلوا باللیل، د شپې منځونه کوئ، والناس نیام، چې کم ټیم کې خلق ادوي تاسو منځونه لره پاسئ، تهجد کوئ. ما وختي کتاب کتو، شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی ده او یو لوی عالم تیر شوی ده. ودا چې کله وفات شو نو چا خوب کې ولیدو، ورته وی حضرت څه معامله وشوه؟ وی هغه څومره سبقونه مې چې ویلي بس هغه هېڅ په کار مې رانغل، څومره ذکرونه مې چې کړي هېڅ په کار را خدای پاک هېڅ پروا نه ساتله، څومره عبادات مې چې کړي الله پاک جل جلاله هېڅ پروا نه ساتله. وی کله کله به چې شپې کې راپاڅېدم او داسې ګډ وډ مو به 2 رکعته مونځ وکړو، د هغې ډېر لوی قدر و. وی 2 رکعته مو د شپې وکړل که نه؟ کله کله ګوره انسان د یخنۍ نه وي که نه، بس هغه اودس او داسې زر زر وکړي، خو هغه مونځ وکړي. وی هغه 2 رکعته مې چې د شپې یې کړي وو، الله پاک جل جلاله د هغې په وجې زما مغفرت کړی ده. وروڼو ګورئ د شپې لمونځ کول ډېر لوی کار ده. د شپې لمونځ کول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وصلوا باللیل، د شپې لمونځ کوئ، والناس نیام، چې کله خلق ودوي، چې کله خلق ودوي. وروڼو ګوره قسم ده مونږ ته خوند نه ده معلوم شوی، ښه مونږ ته خوند نه ده معلوم. یو بزرګ هغه یوه وینځه اغستې وه، وینځه یې اغستې وه. نو بزرګ سملاستو او وینځه یې پاسېده، مونځ ته ودرېده. چې مونځ یې وکړو نو خوب شپې کې بیا دا دعا غواړي، وی ای ربا جل شانه، ته په ما باندې څومره مین یې. او مولا ورته څه وایي ای سادي دا ته څه وایي؟ داسې مه وایه چې ای الله جل شانه ته په ما مین یې، زه په تا مین یم. داسې وایه چې زه په تا مین یم. هغه بزرګ ته هغه خپله وینځه څه وایي؟ ای مولا ته چپ کښېنه، دا ما دا خپل رب العالمین جل جلاله سره خبرې دي. وی قسم ده که په ما مین نه وې نو ته ولې وده کولی، زه ولې ځان ته ودرولم؟ ماړه مونږ خو مونږ نه که بدن کې کمزوري خلک وي ټوله شپه مونځونه کوي، مونږ چې لاړ شو بس نغاره پرېوځو، بې نه مونځ کوی شو، نه ذکر کوی شو، نه تلاوت کولی شو. نو حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایل وی هغه 2 رکعته مې چې کړي دي، وی بس امې ډېر په کار راغلی دي. نو دی وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وصلوا الارحام، خپلولانو سره ګوره خپلولي پالئ. وروڼو که کم سړی وایي چې زما عمر ډېر شي او کم سړی وایي زما رزق ډېر شي، نو هغه د خپلولانو سره خپلولي پالي. او وصلوا باللیل، د شپې منځونه کوئ، والناس نیام،
چې کم وخت کې خلق قدوي